دا یو بل غزل دی اواز د خیبر کمرخیله د بیټو نه دی مینهوالو کارکوونکو همکارانو لګوي ډېره ډېره مننه ارشاد چرته خوږه خبره نشته د اشنا په خوله کې چرته خوږه خبره نشته د اشنا په خوله کې غمجن وختونه دي تېرېږي د بلا په خوله کې د هجر اوره رانه تم شه ایرې کېږمه زه د هجر اوره رانه تم شه ایرې کېږمه زه ښکاري پیتنې او فساتونه د دنیا په خوله کې ډېر ښکلی چرته خوږه خبره نشته د اشنا په خوله کې غمجن وختونه دي تېرېږي د بلا په خوله کې او بیا وایي چې څوک چې په هره یوه خبره خوري قسم په قسم څوک چې په هره یوه خبره خوري قسم په قسم دومره پې پوه شه چې دی نه لري رښتیا په خوله کې ډېر ښکلی غمجن وختونه دي تېرېږي د بلا په خوله کې چرته خوږه خبره نشته د اشنا په خوله کې او بیا مخکې یې چې ما ځکه له هر رنګه ګناه توبه ویستلې ده ما ځکه له هر رنګه ګناه توبه ویستلې ده چې مې په قبر کې وانخلي اژدها په خوله کې چرته خوږه خبره نشته د اشنا په خوله کې غمجن وختونه دي تېرېږي د بلا په خوله کې مینه که جرم وي نو دا جرم کوي ټول مخلوق مینه که جرم وي نو دا جرم کوي ټول مخلوق صرف یو زه یم چې اخستی یم هر چا په خوله کې ډېر ښکلی چرته خوږه خبره نشته د اشنا په خوله کې غمجن وختونه دي تېرېږي د بالا په خوله کې ډېر ښایسته او مخکې مختار وویل چې د خدای محبوب د طایب خلکو ویشتې وو په کاڼو د خدای محبوب د طایب خلکو ویشتې وو په کاڼو صادق امین وو د ده نه وه بد دعا په خوله کې ډېر ښایسته چرته خوږه خبره نشته د اشنا په خوله کې غمجن وختونه دي تېرېږي د بالا په خوله کې او بیا وایي چې طوفاني مړ یم ژوندې د محبت نه بغیر طوفاني مړ یم ژوندې د محبت نه بغیر لکه مجنون ذکر کوم لیلا لیلا په خوله کې چرته خوږه خبره نشته د اشنا په خوله کې غمجن وختونه دي تېرېږي د بالا په خوله کې طوفاني مړ یم ژوندې د محبت نه بغیر لکه مجنون ذکر کوم لیلا لیلا په خوله کې ډېر ښایسته طوفاني مړ یم ژوندې د محبت نه بغیر لکه مجنون ذکر کوم لیلا 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 په خوله کې نو ګرانو مینهوالو دا و ښاغلی طوفاني افندي صاحب چې خپله کلام یې ور وولو او موږ امید لرو چې د تاسو د خوښې وړ به وګرځېږي انشاءالله د رابولي وکړو چې زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړو او د فیسبوک پیج مو درسره فالو لایک کړو د ملګرو سره ګروپونو کې شیر کړو چې تر څو زموږ نوې راروانې ویډیوګانو تاسو ته ټول نوال په ټیم در ورسېږي ډېره ډېره مننه زموږ د ویډیوګانو دا موږ چې کوو زموږ مقصد دا دی چې د مسافرو ملګرو انډیوالانو زړونو کې لکه خوشحالي راشي لږ پم یې ورسره بدل شي او لږ چې کوم دی خوشحالي ورته مخصوصه شي نو ټولو مسافرو ته موږ د خپل پروګرامونه ډالې کوو او دا چې تاسو د خوښې وړ وګرځېږي ډېره ډېره مننه موږ د کمنټونو کې ولیکو چې څه کمای پکې وي د هغه چې موږ اصلاح وشي او چې بیا نصیب چې د خوښې وړ وي نو بیا موږ ته هم په کمنټ کې چې اعداد وکړو ځکه چې زموږ حوصله افزایي کول یو تاسو د فرض جوړېږي ډېره ډېره مننه د الله په امان خاد و آباد اوسئ